ښه خلق پر دوه قسمه دي چې یو قسم ته یې صالح ویل کیږي او بل قسم ته یې مصلح ویل کیږي. صالح هغه څوک دی چې دی په خپله ښه عملونه کوي خو د بل چا یا د ټولنې د اصلاح کولو په فکر کې نه وي. او مصلح بیا هغه څوک دی چې دی خو په خپله ښه کارونه کوي او پر هغه سربیره د ټولنې د اصلاح کولو دپاره هم کوشش کوي. خو په انسانانو کې دا عجب عادت او قانون دی چې صالح کسان خوښ لري مګر د مصلح سره بیا عناد او عداوت کوي. تاسو نه وینئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوم د ده علیه الصلاة والسلام تر رسالت د مخه د ده سره مینه درلوده او دی صلی الله علیه و آله وسلم یې خوښ درلودی او د صادق الامین لقب یې ورکړی و. دا ځکه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت یوازې صالح و مګر کله چې الله جل جلاله په رسالت سره اختیار کړی مصلح او اصلاح کوونکی وګرځېدی دغه وخت یې قوم دشمني ورسره شروع کړه. د صادق الامین پر ځای د ساحر لیونی او درواغجن نسبت ورته کاوه العیاذ بالله. دا ولی خلق اصلاح کوونکی نه خوښوي؟ د هغه سبب دا دی کله چې مصلح او اصلاح کوونکی وغواړي چې خپل قوم او خپل ټولنه له فساد خلاص کړي نو د خپل قوم د خواهشاتو او ناوړه عاداتو سره په ټکر کې سي او ټولنه یې په مقابله کې ورسره ودرېږي. الله جل جلاله په سورة لقمان کې د لقمان علیه السلام هغه حال بیانوي چې کله خپل زوی د ټولنې په اصلاح کولو سره امر کړی نو یې په صبر کولو سره وسط ورته وکړي او خپل زوی ته یې وویل یا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني ای زویا لمونځ د خپلو شرایطو ارکانو او واجباتو سره پوره ادا کوه خلق په ښو کارونو سره امر کوه او له بدو کارونو څخه یې منع کوه او د دغه کار په کولو کې چې کم تکلیف او آزار در رسیږي هغه قبلوه او صبر پر کوه. چې دا د سورة لقمان 19 نمبر آیات دی. دا په حقیقت کې د لقمان علیه السلام نه بلکې د الله جل جلاله امر دی. شیخ عبدالعزیز الطریفی وایي الله جل جلاله لره یو مصلح یا اصلاح کوونکی تر زرو صالحو کسانو خوښ دی ځکه الله جل جلاله په مصلح سره ټول امت له فساده ساتي. الله جل جلاله په سورة هود کې فرمایي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يعني او ستا رب عز وجل داس ندی چې یو شار د شارونو دی په ظلم سره هلاک کړي یو شار دی په داسې حال کې هلاک کړي چې د هغه شار خلق دی په مځکه او ټولنه کې اصلاح کوونکي وي. که الله جل جلاله د یو شار خلق هلاکول د هغه سبب د دغو خلقو ظلم او فساد وي. والسلام.